بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو نن د ام آر پاکستان پښتو لرننګ چینل له طرفه تاسو سره د مایکروسافت ایکسل بیسکس فارمولاز دی هغه شیر کوم تاسو سره هغه کې سدي ایډیشن دی ملټیپلیکیشن دی میکسیمم دا مینیمم دا کاونټ ا کاونټ بلیک ایوریج دا څه خو د دنیا فارمولې دی په ایکسل پروګرام کې دا غو بنیادی فارمولاز دی تاسو سره هغه شیر کوم ډیټا موږ د مخکې نه انتخاب کړی د په دې وجه باندې تاسو ټایم ضایع نشي سٹارټ اخلو تاسو کو دا وګورئ په دې کې مطلب موږ انسر راخلو په دې ځای کې رالو انسر د لپاره چې موږ کومه فارموله یوز کوو او بیا موږ چې کوم دی از ایکوال ټو مخکې لګو د فارمولې نه مخکې بیا موږ سم دغه لپاره دی د پلس کوم جمع کېږي دغه فارمولې پر لاندې په ډرای کې کوم نه منشن شوی راغلی تاسو دا ډبل کلیک کړئ دا سم الریډي بریکټ په سره شروع شي دغه چې بریکټ په 60 خامخا اخلي بیا دا سلیکشن بو کې انتخاب بو کې دا بریکټ چې کوم دي تاسو دوباره بند کو انټر کو تاسو ته انسر راغی نیکسٹ فارمولا ترازو کوم چې دا ملټیپلیکیشن څنګه چې موږ ذکر وکړو چې از ایکوال ټو مخکې خامخا وي د فارمولا نه مخکې دا ملټیپلیکیشن لپاره پروډکټ فارمولا یوز کیږي پروډکټ په ډرای کې هم دا سره راغلی دا چې دا پوینټ کوم دا ډرای پروډکټ راغلی دی تاسو ته زه لیکم مين چې لکه تاسو ته اساني شیفت سره تاسو دا بریکټ چې کوم دی پریس کوئ بیا به چې کوم تاسو سلیکشن دی سلیکشن به واخلئ تاسو بیا تاسو بریکټ چې کوم دی نو بند کو انټر کو تاسو ته چې کوم دی ریزلټ راغی دا د ایډیشن ریزلټ راغی انسر راغی دا د ملټیپلیکیشن نیکسٹ تاسو سره زه میکسیمم چې کوم فارمولا میکسیمم مطلب چې کوم بدی کې زیاده سے زیاده کم غټ لفظ وی کنه ابرو چتیږي مطلب کوم ډیجټ دی کوم نمبر دی نو میکسیمم تاسو ته ریزلټ درکې نو که زه دا څو ګورم از ایکوال ټو خدا خو چې لیک ډیټا ده نو په دې کې موږ تخکاره خارجي په دې کې به کوم ورډ یا کوم ډیجټ یا نمبر چې کوم دی نو هغه دې کې غټ دی هغه الفاظ کنه نو هغه کې دا مستنی یو ډیټا ډیره زیات دی تاسو ته بیا مطلب هغه کې پرابلم راځي نو هغه مندا فارموله بیا یوز کیږي از ایکوال ټو سره بیا هغه خبره ده میکسیمم د لپاره ام ایکس کوم دی نو موږ او پریس کړو ٹھیک شو جی بیا بریکټ چې کوم دی واغستې شو د بریکټ سره چې کوم دی هغه ایریا بیا چې کوم دی سلیکشن وشته چې ډیټا موږ سره دی کې پرته بیا بریکټ بند شو انټر شو تاسو سره چې کوم دی انسر راغی د میکسیمم که تاسو وګورئ د دې نه علاوه چې موږ وګورو مینیمم کوم شي سمال چې کوم ډیجټ دی یا نمبر دی تاسو د غنم معنا خاص کول شي مینیمم کم سے کم ورکوټ یا میکسیمم زیاده سے زیاده ٹھیک شو جی مینیمم د لپاره ما خبره چې از ایکوال ټو چې کوم دی نو ماست دی بیا د مینیمم لپاره ام آی ان چې موږ کله د کیبورډ نه پریس کو شیفت سره بریکټ شروع کو زه شروع کوم ځکه بریکټ چې مطلب دا د بیسکس د بیګینرز لپاره دا الریډي په ډرای کې دا هم تاسو اخیستئ شي او دین علاوه په دې هوم ټیب کې چې کوم الریډي دا هم شته دی تاسو زه مطلب دا سي ریټن فارم کې تاسو ته په خپل لیکم چې تاسو مطلب یاد شي مینیمم واغست ایریا چې کوم دی سلیکشن او شو په دې کې ډیټا پر دره او د شیفت سره د ورکوټ بریکټ سره چې موږ چھوټا بریکټ وایو دا بیا چې کوم دی نو بند شو انسر تاسو سره 20 دی بیا راځو دلته کې کاونټ چې کوم دی کنه کاونټ الریډي تاسو ګورئ نه کاونټ مطلب لکه یو شماره ودا سره کې چې بدی دا کوم یو سیل چې کوم دی کنه دا سیل دی دا 10 سیل کې دا یو سیل دی دا 20 چې کوم دی نو دا بل سیل شو تاسو کو ګورئ کنه دا سی دی کنه دا روز دی صحیح شو جی او دا داسې شي راځي نو دا کالمز دی نو څنګه چې موږ خبر وکړه کنه دا ولاړ چې کوم موږ یادو کنه ساده پښتو کې موږ ته موږ ورټیکل وایو دا لکه دا ا شو دا یو کالم دی دا بی بیل کالم دی دا سی بیل کالم دی دا ورټیکلز دی دا ویل کیږي او دا چې کوم پریوت وی دا سي دا د فارم کې چې کوم دی دا سي دا هوریزونټل دی ٹھیک شو جی ورټیکل هوریزونټل پتا سو باندې پوښي ها کاونټ ترازو مونږه د کاونټ چې کوم دی نو موږ خبر وکړه چې مطلب تاسو ته یو شمار درکې دا یو سیل دی دا یو سیل چې کوم دی دا بل سیل دا بل دا په ډیټا انټری وی یا بداسي افیس ور کې ځای کې ډیر زیات وي تاسو په دې باندې کاونټ فارموله یوز کوئ چې مطلب دا څومره چې شمارو شي دا څومره دي نو ما خبر ده چې از ایکوال ټو او بیا چې کوم دی نو کاونټ سی او یو ان ټی کاونټ لاندې ډرای کوم راځي تاسو ډبل کلیک کړئ دا بل پوینټ دی لرم دا کاونټ تاسو ډبل کلیک کړئ الریډي هغه بریکټ هم سره په خپل راشي خالي کاونټ دا شو بیا سلیکشن الریډي موږ ځکه ډیټا په دې کې پرته ده دا به تاسو راوالي او دا بریکټ بند شو او دا انټر شو تاسو ته کاونټ کړئ نو ګور کاونټ شو دا موږ لګا دی بار تاسو په دې باندې پوه شئ کنه دا 1 2 3 4 5 نو 15 سیلز دي کنه لاندې انسر راغی 5 او دا ډیر زیات دی مې تاسو نشئ کاونټ کولای ٹھیک شو جی په کاونټ ا او په کاونټ کې ډیفرنس دی دا ا چې کوم نه کنه دی ا دا سي کنسیډر کې چې دا ا مطلب دی اعلی دا به ټول تاسو ته کاونټ کیږي
په ټول وسې کوډ کې په دې کې تاسو سو الفابټس یا سو ورډز راغلي لکه دا اي بي سي په اصل کې راغلي ایکس واي زد راغلي دي تاسو سره به داون کاونټ کوي او کدا پرس که په کاونټ کې راغلي دا اي بي سي ایکس واي زد دا الفابټس دا ورډز بیا به نه کاونټ کوو چې ټول تاسو کاونټ کوئ بیا به کاونټ ا کاونټ آل به تاسو کوئ نو هغه فارموله از ایکوال ټو به واخلو او سی او یو ان ټي کاونټ ا دا ډایرکټ شي کنه او مخه پرتا ده د دې کې تاسو ګورئ کاونټ ا ډبل کلیک کې تاسو هغه بریکټ مسره خپل راشي ټیک شو جی تاسو بیا سلیکشن بیا واغستو دی باندې تاسو بیا شورټه بریکټ چې کوم دی بند کو ټیک شو جی او انټر کو تاسو تر انسر اوس ګورئ بیا دې کې څه ګورئ کنه 1 2 د الفابet دی یا ورډز وته وایا او بیا 1 2 3 دا 10 20 30 دا کوالټي مطلب په نمبرز کې راځي په ډیجټس کې راځي نو ټول اکاونټ کړو نو کاونټ ای مین چې تاسو ته سلیکشن ټول به کاونټ کې تاسو شماره به ټول وکړي ټیک شو جی خالدین علاوه زه راځم تاسو سره په کاونټ بلینک فارمولا باندې تاسو سره خبره کوم چې کاونټ بلینک چې کوم دی کنه خالدین علاوه کاونټ بلینک تاسو ته وایي کنه چې بعضي فارمولاز کې هغه مینینګ په خپل پروت دي کاونټ بلینک مون خالی ته وایو دا مونږ ته خالی چې کوم سیلز دغه به کاونټ کوي ټیک شو جی نو مونږ به دې کې ودرېږو مونږ بیا از ایکوال ټو ټیک شو جی بیا سی او یو ان ټي الې تاسو ګورئ کنه کاونټ بلینک دا چې ډایرکټ چې دا په خپل باندې راشي دا کاونټ بلینک دا ډبل کلیک کې اب بریکټ مسر په خپل شروع شي انتخاب وکړئ چې کوم تاسو مطلب کاونټ کوي هغه وشو جی ټیک شو هغه تاسو انټر وکړئ نو کې هک بریکټ مطلب دا مونږ الې دا ډرګ نه واغستل کنه نو هغه انسر تاسو سره راغی ټیک شو جی دا اوس ګورئ یو سیل پکې دا خالی یو سیل پکې دا خالی نو دوی پکې خالی دا درکړو دوا ا بلینک کې دا کړل ښه کاونټ کړو ان ورځکه چې موږ فارموله ورکړی چې د بلینک کاونټ کا شماره وکړه ټیک شو جی بیا راځو جی ایوریج ته ایوریج پتا سو ته اوسط روباسي دا نن سره دا یو نوٹ ډاون کې چې په ایوریج او په پرسنټیج کې ډیفرنس ترې دا به نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله تاسو ته بیا ډیسکس کوم پوره ډیټیل سره ایوریج چې کوم اوسط روباسو اوسط چې موږ روباسو او ماغه از ایکوال ټو ای وی ای چې موږ کلیک تاسو ګورئ ایوریج دا په خپل راغی ډبل کلیک شو جی ټیک شو انتخاب وته کې سلیکشن وکړي چې کومه ده ټیک شو ها چې د ډرینګ نه تاسو واغښته کنه تاسو انټرو نو بریکټ بند هم نشو هغه اتوماتیکلی په خپل والی 50 راغی مطلب په دې کې اوسط چې کوم دی 50 دی اگین زه خپل الفاظ ریپیټ کوم چې په ایوریج او په پرسنټیج کې چې کوم دی ډیفرنس دی دې باندې به موږ ډیسکس کوو ان شاء الله دا وجه تاسو سره ایمار پاکستان پښتو لرنینګ چینل س بیسکس فارمولاز د مایکروسافټ ایکسل شیر کړم مونږ د دې ویډیو چې کوم تعارفي ویډیو وا انټروډکټري مونږ په هغه کې دا ذکر کړو چې په دې چینل باندې به تاسو ته داسې انفارمیټیو ویډیوز ملاويږي چې هغه په ساده پښتو کې وي او هغه نه به زموږ ملګري ان شاء الله زده کړه کوي کدا شاده لپاره مطلب زړی وي دا فارمولاز هغه ایڈوانس تلی هغه ورتلی نو ویل ان ګډ 800 کې هغه مطلب کوم بیګینرز دي کوم ابتدایي سټیج کې دي هغه سټوډنټس دي دا هغه لپاره فائدہ ورکولی شي او داسې فارمولاز چې کوم دي په دې کې ډیر زیات دي هم نو ډیسکس کوو زموږ اپریسیشن داري چې تاسو ایم آر پاکستان پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کې هغه لایک کې هغه شیر کې او دغه اپریسیشن دغه سبسکرپشن تاسو دغه لایک دا زموږ حوصله نورم بڑھاوي موږ نورم موټیویټ کوي چې موږ داسې نورم مزید فائدمند ویډیو تاسو ته بار راوړو د لوی الله پامان خاطر آباد سه د نیکسټ ویډیو سره به ان شاء الله ملاوي ګډیر مننه السلام علیکم